په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. هغه میرمن چې په زړونو کې ځای لري. په دې ویډیو کې تاسو سره د هغو میرمنو په اړه معلومات شریکوم چې په زړونو کې ځای لري. نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تجربو ښودلې ده چې ښځه د کورني ژوند د نیکمرغۍ لوی عامل دی او هغه ډیوه ده چې کور پرې روښانه وي او د کورنۍ غړي پرې په خوشحالۍ کې راټول وي. په کورني ژوند کې د سالمې او مینه‌ناکې فضا برابرول یوازې په اقتصادي چارو پورې تړلي نه دي، بلکې نور عوامل هم شته چې کورنۍ فضا له مینې، دوستۍ، ګرانښت او نیکمرغۍ ډکوي، لکه مهرباني، دلسوزي، همرازي، چې دا ټول د یوې هوښیارې ښځې په موجودیت کې په اسانه رامنځته کیدی شي. د ښځې او میړه اړیکې ځینې عاطفي اصول او رازونه هم لري چې یو هم د یو بل د خصوصیتونو پیژندنه او د یو بل پوره درک کول دي. که چیرته په ګډ ژوند کې یو بل په پوره معنا درک نه کړي، یعنی یو بل ته پوره پاملرنه ونه کړي او یو بل ونه پیژني، په اړیکه کې هر ډول خلا او بې پروایي رامنځته کیږي. هوښیاره جوړه خاوند او ښځه هغه ده چې له یو بل سره هم فکره، هم احساسه، هم هدفه او هم رازه وي. دغه اصول او واقعیتونه په دې نه پیژندل کیږي چې یو بل ته یې ووایستئ، بلکې ښځې او میړه ته پکار ده چې د خپل ګډ ژوند په اوږدو کې د خپل مقابل لوري له چلند او رویې دا معلومه کړي چې مقابل لوری کوم ډول احساس او خصوصیت لري. دا دومره سخته خبره نه ده چې یوه ښځه دې په دې ځان وپوهوي چې میړه یې د دې په کوم ډول چلند د خوښۍ احساس کوي او کوم کار یې د حساسیت لامل ګرځي. یا برعکس خاوند ته دا سخته نه ده چې د خپلې میرمنې ښېګڼې او بدګڼې ونه پیژني او د هغې په میل او علاقه پوه نه شي. میرمنې که د کورنۍ فضا په سمبالولو فکر کوي نو په دې هم باید ځان پوه کړي چې د میړه کم کارونه خوښ دي، په کم کارونو دا په میړه ګرانیږي او کم کارونه یې د خاوند بد راځي او ترمنځ یې مشکلات پیدا کولی شي. په ځینو اړخونو کې هوښیاره میرمن باید د میړه د احساس سره همغږې وي او که فرضاً په حالاتو کې مجبوره شي د میړه د احساس خلاف عمل وکړي نو بیا پکار ده چې د ښځولۍ د مینه‌ناکې طریقې په مرسته د هغه رضایت حاصل کړي. د مثال په ډول د خپلوانو کره تګ چې میړه یې پرې خفه کیږي، خو که مجبوري وه باید خپل خاوند پوه کړي دا چې میړه او ښځه په ګډ ژوند کې د یو بل د شخصیت بشپړونکي دي، نو دا به ډیره ناوړه خبره وي چې د یو بل په وړاندې بې تفاوته اوسي. نو په ګډ ژوند کې د سالمې فضا په تامین کې باید د یو بل د شخصیت درناوی وکړي او یو بل ته په ډاګه کړي چې د عصبانیت ځواب باید په غوسه ورنه کړل شي. میړه او ښځه دواړه د کورني ژوند د ښه کولو مسؤل دي. څومره چې دوی خپل ژوند مهم ګڼي په همغه اندازه د یو بل د خوښولو زیات پام ساتي. برعکس هغه چلندونه له منځه وړي چې د کورنۍ او خپلمنځي خفګان سبب ګرځي. دوستانو که یوه ښځه دا عادتونه ولري او د خاوند دغسې خیال وساتي نو خامخا به دغه میرمن د خپل خاوند په زړه کې ځای لري او په میړه به ګرانه وي. ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.